دویم آیات کې الله جل جلاله چې ده هغه خلکو باندې رد کړ دی او هغه خلکو عمل ته بد ویل دي چې باوجود د دین د خبرېدو نه، باوجود د پوهې د دین نه، باوجود د دین چې د قرآن علم هغه ورته ښکاره راشي او بیا د هغه نه باوجود دی چې نو قرآن او د حدیث هغه خبره پرېږدي او په بلې لارې روان شي. او کم کار کې چې ټول مسلمانان شریک دي او لګیا دي کوي، هغه کار هغه لاره دی پرېږدي او بل کار کې اخته شي، بل لاره اختیار کړي، ځان لا خپل لاره اختیار کړي. الله وایي نوله ما تولا، واړم بس دې هغه غاړې ته چې کوم غاړې ته دې اوخته دې په هغه کې به د مرسته کومه دې به پکې زیاتېږي. لکه څنګه چې منافق مبارک الله وایي یمدهم، زیات بکې الله دوی فی طغیانهم، د دوی په سرکشۍ هم دغه سړی په مرسته کېږي او دته به دغه غاړې ته لارې کولاویږي او دی به پکې زیاتېږي، خو انجام به یې صحیح چې الله فرمایي ونصلیه جهنم، چې د قرآن د لارې نه د بله لاره واخیسته او د الله د پیغمبر د لارې نه د بله لاره واخیسته او د امت مسلمه جمهور علما چې په کوم لارې روانو د هغه نه د بله لاره واخیسته، ویتبع سبیلا، او دې روان شو په لارې باندې، ويتبع او دې روان شي تابعداري کوي غیر سبیل المؤمنین، بغیر د لارې د مؤمنانو، چې مؤمنانو جماعت په یو لارې باندې روان دي، هغه یو کار کې اخته دي او د ځان له په دغه موقع بل کار جوړ کړی دی، په هغه کې اخته شي، دا هغوی په مخالفت کې روان دي. نو الله وایي چې ونصلیه جهنم، دی به زه دوزخ ته داخلو، وساعت مصیره، او دا دوزخ چې دی دا ډېر بد ځای د ورتلو دی د خلکو.